د نغمې د بدماشۍ کیسې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ښاپیرۍ نغمه هغه افغان هنرمنده ده چې سندرو او ښایست د څو نسلونو زړونه وړي دي. هغه د وړو زړو او ځوانانو ټولو خوښیږي. دا مینه دومره شدیده او سرعامه ده چې ډیر خلک د یو چا د ښکلا د ستاینې پر وخت نغمه په مثال ورکوي او وایي پلانې د نغمې په شان ښکلې ده. د نغمې ژوند، ښایست، هنر او لاسته راوړنو زیاتې کیسې به مو اورېدلې وي. دلته د ماشومتوب او ځوانۍ د تشدد څو کیسې در سره شریکوو. دا کیسې ښاپیرۍ نغمې په خپله یوه تازه مرکه او کنسرټ کې کړې. دا کنسرټ د لمر تلویزیون په دیره خپرونه کې د لوی اختر په مناسبت برابر شوی و. ښاپیرۍ نغمې په دې مرکه کې د خپل ماشومتوب یوه کیسه وکړه. ویې ویل په ماشومتوب کې مې د ورور یو ملګری کور ته راغی. ویل ورور د هلکانو ایسار کړی وهي یې. د نغمې په وینا له دې سره دا په منډه کوڅې ته ووته. ګوري چې یو مشر هلک ورور په ویاله کې منډلی او ډبوي یې. نغمه وایي ما هم دستې پر دغه هلک د خښتې ګزار وکړ چې سر یې مات شو. د نغمې په وینا د هغه هلک مور پولیسو ته عریضه کوي چې وروسته پولیس د دوی دروازه ټکوي. خو دا چې ویني ماشومې نغمې هغه غټ هلک وهلی بیرته په خپله مخه ځي او هغه هلک ملامتوي. نغمه په خندا وایي که هغه کس ژوندی وي او په سر یې هغه زخم وي خوشحاله به وي چې نغمې پرې سر مات کړی. ښاپیرۍ نغمه په دغه مرکه او کنسرټ کې د خپلې موټر چلونې کیسې هم وکړې. ویل یې په ځوانۍ کې موټر چلونه کابل کې زده کړې او هغه مهال خپله موټر چلاوه. د یادونې وړ ده چې نغمه د کمونیست پلوه حکومت پر مهال په کابل کې مطرحه او د پام وړ سندرغاړې وه. همدلته یې ژوند کاوه. نغمې په دغه مرکه کې په خپل موټر د یو ترافیک وهلو کیسه هم وکړه. نوموړي وویل په انټرکانټیننټل کې مې کنسرټ و. په بیړه مې موټر ځغلاوه چې زر ورسېږم. هوټل ته نږدې یو ترافیک د ورو تګ اشاره وکړه خو ما نه د بریک نیولو پر ځای موټر لا تیز او ترافیک ووهل شو. د هغې په خبره ترافیک پیژندلې وه او ویلي وو چې نغمې سهون په موټر وهلی. نغمې د دغه ترافیک د ژوبلېدو سطحه او وروسته له دې څخه په دې اړه د پلټنو یا نه پلټنو په اړه څه ونه ویل. خو داسې ښکاري چې یا به ترافیک نه وي غوښتې دا موضوع تعقیب شي او یا به د وخت حکومت کې د نغمې مطرحوالې له کبله یې وس نه وي رسېدلی. نغمه هغه مهال کې د کورنیو چارو وزارت لوړپوړې او مطرح افسره وه. نو نغمې سره په سندرو کې نه بلکې په بدماشۍ کې هم تکړه ده. خو یو شي ته حیران یو هغه دا چې دا نغمه هېڅ نه زړېږي، همداسې تر او تازه ده. په هر حال تاسو د نغمې په هکله څه نظر لرئ؟ د هغې په سندرو کې مو تر دې دمه کومه سندره خوښه شوې؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.